بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، په دې چې ټول به روغ جوړ یاست. څنګه کولی شو په یو موبایل کې 15 موبایلونه او یا هم 15 اکاونټونه جوړ کړو؟ تاسو به هم حیران یاست، خو دا ډېره اسانه طریقه ده. موږ کولی شو په یو موبایل کې 15 اکاونټونه جوړ کړو، یعنې د هر اکاونټ به بیل کار وي، هر اکاونټ کې به بیل ګیمونه وي. مثلا موږ یو اکاونټ کې ګیمونه ساتلي او بل اکاونټ کې نه ښودل کېږي، هر اکاونټ کې به بیلې ویډیوګانې وي. نو ټول ځکه ته په دې ویډیو کې هم هیله من یم چې ویډیو سره تر پایه وګورئ. د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو کوچنی غوښتنه درنه کوم، که چیرې زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. ښه نو دوستانو، تاسو دا ګورئ، دا زما اصلي موبایل. تاسو دې خوا ګورئ څومره ډېر اپلیکیشن، یعنې د 100 څخه ډېرې اپلیکیشنې دي. نو موږ راځو بل اکاونټ پکې جوړو یا بل موبایل. سیټینګ باندې کلیک کوئ، په سرچ بټن باندې کلیک کړئ. چې کله مو په سرچ بټن باندې کلیک کوئ، تاسو دلته ولیکئ په انګلیسي کې چې ملټیپل یوزرس. زه هم دا لیکم ملټیپل یوزرس. چې کله مو دا ولیکه تاسو ګورئ دا موږ ته راغلي. په دې باندې به کلیک کړو نو دغه یوه صفحه موږ ته راځي. تاسو ګورئ زه پکې اډمین یم او عمر یو. ما په دې نه مخکې هم یو اکاونټ جوړ کړی و د هټلر 40 په نوم. او ته مثلا تا غواړې چې نوی اکاونټ جوړ کړې، نو بیا په دې اډ یوزر باندې کلیک کړې. دلته به راشي خپل یو نوم به ورکړې. مثلا زه پکې یو نوم ورکوم چې بلال شینواری. چې کله هم دا نوم ورکړو دوستانو بلال شینواری. ښه نو دا مو ولیکو. اوس عکس باندې کلیک کوو، یو عکس ورته انتخابوو. کریټ ان ایمیج باندې کلیک کوو. دلته به تاسو یو عکس راواخلئ. مثلا زه پکې یو عکس راخلم، دغه عکس مې راواخیسته. دا اوس زه فریمینګ کوم تر څو یعنې یو مثال پر ځای ما تاسو ته جوړوم. ښه نو دا خو جوړ شو دوستانو. په ټیک مارک باندې کلیک کوو، بیا اوکې باندې کلیک کوو. اوس موږ ته نوی یوزر جوړېږي. تاسو ګورئ کریټینګ نیو یوزر، یعنې نوی یوزر جوړېږي. نو لږ انتظار ورته کوو تر څو موږ دپاره نوی یوزر جوړ شي. تاسو دې کولی شئ چې نور یوزران هم جوړ کړئ، 6 8 9 همداسې ورپسې ورځئ. نو تاسو ګورئ دوستانو یو نوی یوزر هم جوړ شو، بلال شینواري په نوم. دا دوه دانې ما جوړ کړي دي. که نور په کار شي نور جوړولی شم، تاسې هم جوړولی شئ. تاسو ګورئ دوه دانې شو. که تاسو بیا غواړئ چې مثلا د یو یوزر څخه بل یوزر څنګه تللی شئ، نو تاسو ګورئ په هټلر باندې به کلیک کړئ. دلته تاسو وګورئ سویچ ټو یوزر هټلر 40. په دې باندې به کلیک کړئ. تاسو به یوزر ته راشئ. زه ځکه نشم کولی چې دلته بیا ریکارډینګ بندېږي. ښه نو دوستانو، تاسو ګورئ بل اکاونټ ته رالم. ګورئ تش دی هټلر 40 په نوم چې ګورئ هېڅ هم نشته پکې. تاسو ګورئ اوس موږ البوم باندې کلیک کوو. دلته به هېڅ هم نه وي، موږ سره یو ویډیو هم نشته ځکه اکاونټ نوی دی اوس موږ جوړ کړی هټلر په 40 په نوم. نو موږ هغې اکاونټ ته تاسو ګورئ هېڅ هم پکې نشته، یعنې تش دی. دغسې تاسو هم اکاونټونه جوړولی شئ. ښه نو دوستانو، دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ته کېکاږئ تر څو زموږ نوې هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. نو د بلې ویډیو پورې د خدای په امان. والسلام. ښې چارې، بریالي او کامیابه اوسئ.